په ایران د صهیونیستي رژیم د برید په څلورمه ورځ اسرائیل ویلي د ایران پر پلازمینه تهران بشپړ هوایي عملیاتي کنټرول لري. په ورته مهال د اسرائیل پوځ وایي هوایي ځواک یې تېره شپه څو هوایي بریدونه کړي دي. ایراني رسنۍ بیا د هیواد په لویدیځو کې د نویو بریدونو خبر ورکړی دی. ایران هم تېره شپه پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه وکړل او له جمعې راهیسې په اسرائیل کې د وژل شوو کسانو شمېر 24 تنو ته لوړ شو. د ایران د روغتیا وزارت هم وایي له جمعې راهیسې د اسرائیلو په بریدونو کې تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو د جمعې په ورځ په ایران برید وکړ. اټومي تاسیسات، نظامي ځایونه او د استوګنې سیمې په نښه کړې. ایران په ډرونونو او بالستیک توغندیو هم ځواب ورکړ او د تل ابیب په شمول یې مهم ښارونه او دغه هیواد د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو کور په نښه کړ. هممهاله د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې بورډ به نن د جون په 14مه په ویانا کې په خپل مرکزي دفتر کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو د پوځي بریدونو د پایلو ارزولو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. دا غونډه د ایران په غوښتنه او د روسیې، چین او وینزویلا په ملاتړ کیږي. ایران ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د اټومي انرژۍ نړیوال بورډ باید د اسرائیلو بریدونه وغندي. د دواړو هیوادونو لخوا پر یو بل له درنو بریدونو وروسته دا لا روښانه نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې دا غونډه به د ایران لپاره مطلوبه پایله ولري که څنګه.